ग्राउंड में आने को मना यहाँ पे ग्राउंड में आने से मना किया ग्राउंड में अब जरा इधर ऊपर देखो मेरे को हेलो बाबा ये लोग आ गए आ जाओ जल्दी आ जाओ मलगरो पीटीएम de măsama terite, de mulkșe, de civil supremacy, de democratic process de para पीटीएम अव्वल हम कुर्बानी वर खड़ी थी क्या हम कुर्बानी वर de चा प्लार में हम de पाकिस्तान के आवाज ना निश्चित मजले वाले इस वक्त ये सूरत किसी में भी नहीं हो सकती कि मेरी आवाज कब दबाए मैं अपने मुंह पे टेप नहीं लगाऊंगा हक की बात करूंगा जुल्म के खिलाफ बात करूंगा जालिम के सामने डट के खड़ा हूं डट के खड़ा रहूंगा मेरी लाश के बाद ये चीजें बंद होगी पाकिस्तान की वही तहरीक है जो बयान करती है वो सच कहती है जो बोलती है वो हक की आवाज है हमें इस हाथों में जिनके आर्डर से आए हैं हमें उसका भी पता है हम इन हथकंडों को इन हरबों को बिल्कुल नहीं मानते इसको जूती के अजीजानु तासु टोल तालीम याफ्ता ځوانان یاست که چا تعلیم نه دی کړی نن د فیسبوک یا د نیټ د هر ځوان په لاس کې دی هر څه تاسو په خپلو سترګو وینئ چې د پښتانه سره په پاکستان کې کومه رویه کیږي موږ په حساب 15 کسه موږ دې ګراوند ته راتلو دا فیصله مې کړې وه چې په دې ګراوند کې به پښتانه ځوانان یا کرکټ کوي یا به فوټبال کوي د دوی سره به ملاقات وکړو دا د پی ټي ایم پروګرام به خالي دا پیغام به ور ورسوو او دا زموږ یاران بیا دا دي لکه دلته چې القاعده یا اسامه بن لادن را رواني ټول ورپسې راغلي اوس بله پوښتنه درنه کوم په دا فقیره ګوټ کې روزانه د ورځې هم د شپې هم تاسو یې وینئ غله ولاړي موټرسایکلان موبایلونه پیسې د دې خلکو نه اخلي که نه اخلي اوس نو دا زما زامن ته ووایه ورته تاسو په هغه ټیم چیرې یاست دوی نه معلومېږي د پاکستان ریاست که دهشتګردي کیږي که غلا کیږي که قتل کیږي چې پل ور واخلې پل یې یارانو ته درېږي اوس خبره دا ده د دې مخنیوی به څوک کوي مړ پاکستان کې آبادي 22 کروړه ده دا زما زامن چې ټول سره را یو ځای کې یوه لکه نه جوړېږي فوج پکښې اوس نو دا ټول ملک و دې انسانانو ته نسو حواله کولی اول خو په پاکستان کې په بجټ کې 80 روپۍ یاران اخلي په سل کې 80 روپۍ یاران اخلي 100 روپۍ و 22 کروړو عوامو ته ورکوي ستا دپاره تعلیم نسته ستا دپاره بهترین هسپتال نسته دا درې سره خبرې دروغ دي نه دا ملک اسلامي دی نه دا ملک جمهوري دی نه دا ملک د پاکو خلکو ملک دی قطعا د پاکو خلکو ملک نه دی ته چې دومره د قانون پابند یې په دا توره وردۍ کې دا توره وردۍ دا د پښتنو په وینو لړلې ده په دا توره وردۍ کې روانور و چې زما د کام زما د پښتانه کام په دې کراچي کې 444 بې ګناه انسانان مړه کړو روانور به څه ویل دا چې ولاړ دي دې به څه ویل ول پٹھان ہمارے لیے ATM مشین کا حیثیت رکھتا ہے یہ اس لیے اردو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ میرے بھائی سن لے یہ آج تک पुलिस वाले रेंजर्स वाले हमारे पश्तून को ATM मशीन के नजर से देखते थे जब इनको पैसों का जरूरत होता तो किसी पठान को उठा लेते और उससे पैसों की डिमांड करते कि इतना पैसा दे वरना छोड़ दूंगा अगर नहीं दोगे तो तालिबान में फिट करा दूंगा
ये रावणवर ने 19 साल मुसलसल कराची में ये धंधा ये 2 नंबर धंधा ये रावणवर कर रहा था। तासुआर यौ सड़क शेनी का खबर कवला मुझबेकू नो खबर दादा अजीजानो खबर दादा जी भाई जाना जो यौ मौला घर पर यौ पर मौला किया था। देखिए हमने गलत बात की है और आप एक मिनट नहीं आपका जो तरीका है आप आराम से हाथ नीचे करो। आप क्यों आपसे बात कर रहे हैं? मैं इस बात कर रहा हूँ। मैं क्यों आप क्यों आपसे बात कर रहे हो? आपकी बात कर रहा हूँ। मैं क्यों नहीं कर नहीं आराम से होती है। आप क्या बड़े पुलिस से बात करो तो मैं भी पुलिस से बात करूं। ठीक है आप हमारे पास आ सकते हो ना। सर हमारे पास ये लेटर है, करना चाह रहे हैं, तो ये तो तरीका गलत है ना। आप देखे बड़े बड़े हाँ बात करें बिल्कुल ये بديمل كده غسير بيا يو طرف راوانور سلور سبت سلر سلويشت انسانان قتل يكو كانو كو قتل ظلم يكاوي كانا كاوي وصلو د پولیس ټي آی ټي رپورټ رالی چې راوانور اکثره مقابلې جیلي مقابلې کړي دي دا قاتل دی د یوه منټ دپاره یاد کړی نه ده ورلګول د یوه منټ دپاره حالانکه دغه ملک دی نواز شریف و د ده لور وزیر اعظم ورکړی ورولګولې یا یې غلا کړې یا یې نه کړې مګر اتکړي ورولګولې عدالت یې بوتی زرداري یې بوتی چې د دې ملک صدر اوسېدلی دی د زرداري خور یې بوتله نور سیاسي مشران یې بیولي دي چې په چا پسې کېږي معمولي اس اس پي د 440 انسانانو قاتل د یوه منټ دپاره دی نه عدالت ته تللی دي میاد کړی ورلګولي دي اوس نو بله خبره چې موږ راپاسو چې راوانور ته سزا ورکړه چې موږ راپاسو چې راوانور ته سزا ورکړه په موږ پسې بیا یې پایارونه کاټي راسي کښېنئ کښېنئ او شهزاده کښېنئ په منظور پښتون یا پی ټي ایم د پښتانه د خور د مور د عزت د ناموس خبره کوي زموږ د سپین ږیري پلار د دې پټکي د حفاظت خبره کوي د خپلو بچیانو د حفاظت خبره کوي نو عزیزانو دغه له درله راغلي یو ایا زما زامن هم نه ټینګېږي شا او مخکې کېږي دغه خبرې له ده راغلي یو چې انشاءالله راځو به اوس یې 2 نارې کوم دی جواب یې راکاوی دیت جواب راکاوی پروګرام ہمارا ختم ہے 2 نعرے کا جواب دیو نر پشتون بہادر پشتون راون ورکو सच बोले आप लोगों की पुलिस की रवैया की वजह से हम लोग तो मीटिंग कर रहे थे कि एक बड़ा एहतजाज कर रहे थे क्यों हमारी पुलिस बहुत अच्छी है हमारे बाला अफसर बहुत अच्छे हैं नहीं बाला ऊपर की बात नहीं कर रहे वो नहीं चाहते मेरे बात नहीं वो चाहते हैं मंडी में मेरे पास मंडी में यहाँ पर खीराकोट में या इस एरिया में जो तरीका पुलिस ने शुरू किया है जो तरीका जो रवैया हमारे आवाम के साथ हमारे पश्तूनों के साथ जो रवैया जो तरीका शुरू हो चुका है इसके लिए ट्रेनी तो तैयार हो जाए कोई भी हमारे भाई है इसके पकड़े मैंने आप वो तो देखो हुआ ना नहीं तो बात है 10 काम मैंने अच्छे किए एक दे रही मेरी बात सुनो ना कौन से बच्चे रोज में मेरी बात तो सुनो भाई अगर आप मेरे व्हाट्सएप चेक करो अगर हम 10 काम अच्छे करते हैं तो कभी कभी एक काम ऐसा हो जाता है तो हम पकड़ लेते हैं भाई ये
आपके जुरिडिक्शन में नहीं आ रहे, लेकिन झंझार कोर्ट में नहीं भी धंधा हो। हो रहा है, तीसरा धंधा ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, चंद शकेट फुट पकड़ रहे हैं, धंधा हो रहा है, सब कर रहे हैं। کاتین کې اورېدین کې لکه تاسو ولې لښو میژه په میټینګ شو بیان وکړ ولا د انتظامیه د لوت خپل جلسه دی حالکه دا د میش یو کارن میټینګ و او انتظامیه د امر مونږ ته چې خو ته د کاله څخه د غالیک چې سیول کاپړې یو بلدابي لور دي نو خبره دا چې د میش کارنر میټینګ و د میژار سنډه باندې کې په مختلفو ځایونه باندې او دا ویس میټینګ په د دې سره وشو څو معمولی بدمنځي په شروع لا خو میش خپل چې کیمو غام وکنه روټین میټینګ عام پیراک خپل خبره مو ولسته وکړل خپل ملګری ته هم وکړل او پولیس ته هم وکړل کنه چې استبیا پختر نور نه وی کنه نم دارا کړی دي چیرې مشکو سیول غا سره کنه دارا خله نه دی والی نه ضرورت محسوس کوي کنه خو بهرحال څو مش خپل میټینګ په برابر طریقه سره وکړ شو چې څورا ټیم پر و ټیم مخاز حالانکه د ډیره پابندي لګاولې ګروند ته یې به هم غاډه کړې وي وندې ګروند ته یې بنا ډا کړای و چې کوم شي میټینګ و نو وس دوستا کنه چې څورا دین کې است څورا کا دین کې است کنه د تاسو په لایو شو کنه ډیره شکریا ادا کوي چې تاسو کنه په مخفل شیر کړه کسی او به نه تاسو کنه شکریا ادا کوي او د چې د فاکر اګور د ملګری ډیر شکریا ادا کوي ډیر په ګان شمیر باندې روغلی ډیره مننه ډیره مننه